نن دوستانو د خبرونو په دوام تاسو ته یو بل خاصه خبرونه ل بټیکوټ ولسوالۍ لرو. نن ناغلیو بټیکوټ ولسوالۍ دی فارمونو ته. دا فارمونه د خټکیو نو د حکومت نه هم غوښتنې ډېرې دي چې زمونږ د حاصلاتو ریټ نشته، نرخ نشته، مطلب د خرڅلاو سیستم یې جوړ نه دی، نه قرارداد شته، نه نور څه دغه شته، نرخونه بیخي ضعیفه دي. نو په دې نرخونو کې بالکل یو دیکان تاوان نشي پوره کولی او بیا د سرو کیفیت هم خراب دی، قیمت دي، تخمونه هم داسې واله پسې دوایانې ویلې بالکل کیفیت برابر نه دی. دلته یاران دوستان هم راځي که نه یوازې تجاران راځي؟ هغې دلته خټکي اخلي یا هندواڼې اخلي او ځي بیرته؟ نه، یاران دوستان هم راځي، بهر نه هم په چکرو خلک راځي، دلته هندواڼې اخلي وي، د باغ نه موږ ته راوشکوه زموږ مخکې چې موږ وګورو تازه اوړي او مثلا دلته هم خوري، کور ته هم ځان سره وړي، په چکر هم ځي به نور ځایونو ته، بس دې ځای نه یې وړي. بس ښه ده کور ساتل کېږي. څو روپۍ درکوي دلته درته چې ټوله ورځ تاو شي کار وکړي، دمه پکې ونه کړي، دا 200 لای راسي. ښه 200 روپۍ ګټې دلته؟ نو مکتب وایي که نه وایي؟ نه مکتب نه پاتې دی. ولې مکتب نه وایي؟ نو مزدورۍ څوک نشته دی. السلام علیکم. د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ټول درانه لیدونکي او هیوادوال به راته ښه یاست او د ژوند دغه شپې ورځې به در باندې ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. خدای دې وکړي چې ټول به راته ښه یاست او ژوند به ستاسې د ټولو ښه وي. نن دوستانو د خپرونو په دوام تاسو ته یوه بله ښایسته خپرونه له بټیکوټ ولسوالۍ لرو. نن ناغلیو بټیکوټ ولسوالۍ دی فارمونو ته. دا فارمونه د خټکیو دي او ومو غوښتل چې تاسو ته نن دلته خپرونه وکړو، برنامه درته برابره کړو. نو دلته به نن له هیوادوالو سره همدارنګه له کروندګرو سره به خبرې اترې هم ترسره کړو، د کاریګرو سره چې سږني دغه د خټکیو حاصلات څنګه دي، نرخونه یې څنګه دي، د تیر کال په پرتله باندې څه تغییرات پکې راغلي دي او که نه. تاسې فقط موږ سره مالتیا ترسره کوئ او دغه وطنۍ میوې او دغه وطني خټکي را سره ننداره کوي او زموږ دا خپرونه موږ سره له پیل نه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخله. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. راغلي یو نن بټیکوټ ته او بټیکوټ کې بیا د خټکیو فارمونو ته. نو مخته مو چې څه شی ایښی دی همدا د بټیکوټ خټکي دي. نو د بټیکوټ خټکي خورا ډېر زیات مشهور دي او بیا دغه د ام والا خټکی چې دی بیا خورا ډېر زیات مشهور دی او په بازار کې په ډېر ښه بیه باندې خلک کولی شي چې دا ترلاسه کړي. نو دا د ام والا خټکی دی او دلته څنګ ته مې ناست یو وطندار دی. د وطندار سره به هم خبرې اترې ترسره کړو چې دی څنګه دی، څنګه دلته راغلی دی او دنده او مسؤلیت یې دلته څه دی. فقط مالتیا موږ سره ترسره کړي او زموږ دا خپرونه تر پایه موږ سره وګورئ. مشره ښه انشاءالله؟ الحمدلله خیر. مننه. نوم مبارک دی څه دی؟ نوم مې لیاقت دی او د کانال د فارم یو تن اجارهدار یم. ښه خوشحاله شي، ډېره مننه. د کوم ځای؟ د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. په خپله همدلته د بټیکوټ یې؟ د بټیکوټ. دا فارمونه ستاسې خپل دي که نه د یارانو دوستانو دي؟ نه، دا هم د حکومت نه په اجاره نیولي دي. حکومت نه خو مو نیولي دي، ملګرو دوستانو کرلي که نه تاسې په خپله کرلي؟ خپله مو کرلي. څه دلته پکې شته دی اوس برحاله؟ بل فلحال پکې اوس هندواڼې دي او خټکي دي. خټکو کې بیا د 3 قسمه خټکي، یو قسم هغه سپین خوی، یو قسم هغه پیکه غونده کې، یو قسم دغه دم والا خټکي. دکې دغه 3 قسمه موجود دي که نه هم دغه یو قسم شته دی؟ نه 2 قسمه موږ سره دي، یو غټ زیر دی او یو ام والا دي. 2 قسمه. د دې دواړو کې بیا څه فرق شته دی په قیمتونو کې؟ او قیمتونو کې فرق شته چې د ام والا قیمت دی لږ ښه دي، خوند هم ښه دی او قیمت هم جي. ښه دا مخته مو چې کوم خټکی ایښی دی دا یو من دلته په باغونو کې څو روپۍ قیمت لري؟
په الحال خو دا اوس 15 تر 20 پورې چلیږي همدلته باغونو کې هغونه کې بیا خلک چې خرڅوي مثلا بازار کې ښار کې هغوی بیا په څو خرڅوي بازار کې 100 تر 1.5 خرڅیږي سږني حاصلات څنګه و د تیر کال په پرتله څه تغییر پکې راغلی دی که نه څه کالي ښه و که پروسه کالي ښه و څه کالي ښه و حاصلات هم ښه و پیداوار هر څه زیات خټکي چې وکرې تقریبا څومره وخت کې رسیږي تقریبا چې د 3 نه تر 4 میاشتو پورې وخت نیسي اوبه خواري او سترې هر څه به غواړي که نه هر څه غواړي اوبه سره دوي تکلیف هر څه ورکې شته که نه ښه دلته چې مثلا څوک راځي تجاران هغوی دلته خټکي اخلي بیا یې چېرته وړي هغوی نو د دې ځای نه چې وړي د ننګرهار نه نیولې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته یې وړي کابل لوګر ګردیز پکتیان تر خوسه ځي چېرته چې چا تقاضا وي او د چا په کار وي هغوی هلته وړي هلته چېرته چې بس د چا خوښه وي همغه ځای ته یې رسوي ښه دا خټکي اوس موږ ته دې میده کړي دي که نه نور څوک یاران دوستان راغلي دي دا مو اوس خو تاسو د میده کړي دي او هر وخت دپاره یاران دوستان راځي په سیال باندې هلکان راځي د ښار نه د لنډو علاقو نه نو بس الحمدلله دا خو فارمونه دي او هر سړی ښه په ازاده فضا کې چکر هم وایي خټکي م خوري د ځان سره یې مړي بس د خلکو خوشحالي م ده زمونږ یعنې د من 2 او 3 منو څه پته او درک پکې نه لګي نه الحمدلله د دې دغه پکې نشته دي ښه ډېر دي حاصلات خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې حکومت نه څه غواړئ څه وینا پیغام د سرې مهرباني نو د حکومت نه هم غوښتنې ډېرې دي چې زمونږ د حاصلاتو ریټ نشته نرخ نشته مطلب د خرڅلاو سیستم یې جوړ نه دی نه قرارداد شته نه نور څه دغه شته نرخونه بیخي ضعیفه دي نو په دې نرخونو کې بالکل یو دیکان تاوان نشي پوره کولی او بیا د سرو کیفیت هم خراب دی قیمت دي تخمونه هم داسې واله پسې دوایانې ویلې بالکل کیفیت یې برابر نه دی بل نرخ یې برابر نه دی که چا په څو درکړي خپله طبیعت یې دی داسې یو معلوم نرخ درشي معلوم نه دی چې هر سړی پرې پوه شي او په معلوم نرخ یې وایي دا د حکومت غم وخوري دا د حکومت ډېره دغه ده په دې کې 100% ملامته دي باید د یوې دوی نرخ کیفیت هر څه معلوم وي چې مرض ته کار وکړي قیمت یې معلوم وي نو په دې به موږ ډېر خوشحاله ډېره مننه خوشحاله شکر ودان لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه بیاس او خوشحاله ژوند به تاسې لرئ لیدونکو کوم فارم کې چې موږ ولاړ یو دا فارم چې دی د دغه شخص دی او مسؤل یې همدا دی د ده سره به هم خبرې اترې ترسره کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه انشاءالله صحت ښه دی بالکل کلاره تاسو خوشحاله شي ډېره مننه کور ودان لیدونکو ته که نوم واخلئ نوررحمان د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی ښه ډېره مننه نوررحمان د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی مننه فارم دی خپل دی خپل ځان ته که نور څوک د سر شریک دي 3 کسه نور 2 کسه نور او 3 کسانې ټول ټول په 3 کسانو باندې به شراکت هم کړی دی شراکت باندې تقریبا دا به څومره ځمکه وي دا به 2.5 جره به وي غالبا او څه څه پې کرلي دي بس هندواړه ده پکې خټکې دی بینګلۍ ده تورۍ دي او دا سبزیجات هم شته دی پکې او بادام دې لپاره کوي چې همدا د ډېرې خرچه پې پوره کړو ډېرې خرچه چې ده نو د ترکاریو نه پوره کوئ یار دوست راشي میلمه راشي غرمه شپه هغه بیا د ځای نه برابروئ او بس خلک چکر ته هم راځي انډیوالان هم راځي بهر نه هم خلک راځي دلته بس کینې میلې کوي او خټکي خوري هندواڼې خوري وړي هم ځان سره ښه خوشحاله شي سږ کال د بټي کوټ کې دلته بیا په دې فارمونو کې د خټکیو حاصلات څنګه دي شکر الحمدلله ښه دي سږ کال هم ښه و تېر کال هم ښه وه خو لږ څه بارانونه وشو هغې سره لږ مشکلات و چې مرضونه یې وکړل او بس هغې سره بیا لږ دا طبیعي افتونه چې کله راشي دغه دې سره بیا خامخا لږ اثر غورځوي په فصل مثلا یو بوټی به څو منه خټکی کوي چې ښه راشي او 3 منو پورې کوي یو بوټی ماشاءالله یو بوټی چې دوستانو 3 منه خټکی وکړي نو چې ښه راشي نو ښه وچه ګټه ده او که ښه رانه شي نو بیا چې دی تاوان دی
او دلته یاران دوستان هم راځي که نه یوازې تجاران راځي هغې دلته خټکي اخلي یا هندواڼې اخلي او ځي بیرته نه یاران دوستان هم راځي بهر نه په چکر خلک راځي دلته هندواڼې اخلي وي د باغ نه موږ ته راوښکوه زموږ مخکې چې موږ وګورو تازه اوړي او مثلا دلته هم خوري کور ته هم ځان سره وړي په چکر هم ځي به نورو ځایونو ته بس دې ځای نه وړي رښتیا به راته وایي که نه مېلمنو ته څومره خوشحاله کېږي چې راشي دلته با چې مېلمانه راشي ضرور ورته خوشحاله کېږو لکه تاسو چې راغلي یاست مطلب مو خوشحاله و چې خپرونه مو کړه بس خټکي مو خوړل غرمه به مو کړه هندواڼې به مو خورئ او ګپ شپ به او ګپ شپ به مو لګوو د خیره ښه خوشحاله شي مننه دلته چې څوک راځي او غواړي دلته له تاسو څخه خټکي واخلي یو من هغوی ته په څو روپۍ باندې میلاویږي نو د ورځې خبرې به اویا باندې هم کېږي اتیا هم کېږي 140 پورې هم خرڅ شوی خو د اوس ریټونه چې دي تر شپېتو ناویو پورې دي ښه دا خلک کولی شي راشي او دلته فارمونو کې ترلاسه کړي په دغه بیه باندې او په دې بیه باندې دا خټکي د ځای نه بیا چېرته ځي دا هر ولایت ته ځي کونړ ته هم ځي کاپیسا ته هم ځي کابل ته هم ځي لغمان ته هم ځي بس دې ځایونو ته یې وړي او خرڅوي پرچون ښه درې ډوله خټکي موږ لیدلي دي په دې باغونو او دې فارمونو کې څو ډوله تاسې کرلي دي خپله دې کې یو دی څوک ورته هم وایي موږ ورته بیچ یو او یو چې دی موږ ورته ګلستان یو خرط ورته سانټیک وایي سانټیک غټ خټکي دا دوه پکې دي او یو ځای چې دی هندواڼه د سټرمي خلک ورته برګ هندواڼه وایي موږ ورته سټرمي یو او انګلیسي کې ورته واټر میلون وایي واټر میلون خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې څه وینا پیغام له حکومت څه غواړي مهرباني بعض حکومت هم دا پیغام دی چې په خپل کور کې او په خپل کور کې دننه داسې دوايانې جوړې کړي زراعت ته داسې کار وکړي چې په دغه فصل باندې موږ ډېرې زیاتې خرچې وکړي خو هغه دوايانې چې دلته مطلب با کیفیته یو نه برابرې نو چې دغه ته کار وکړي چې داسې دوايانې جوړې کړي چې په دې باندې دوی واچي او هغه مرض چې کوم په دې کې چې د منځه لاړ شي ختم شي نو انشاءالله دا باغونه بیا ګټ هم کوي او دا وطن مو ترقي هم کوي ډېره مننه که خوشحاله شي کوره دا خیر وسي د وطندار خبرې تاسې واورېدلې دوستانو که چېرته په خپل وطن کې دغسې د دوایانو غم وخوړل شي انشاءالله زموږ وطن چې دی یو اګریکلچر هیواد دی یو زراعتي هیواد دی او زموږ ډیره برخه په همدغه کرنه او مالدارۍ باندې ولاړه ده نو خدای دې وکړي چې هیواد مو پرمختګ وکړي هیواد کې دغسې دغه امراض دپاره تداویانې وشي او همدارنګه هغه دوایانې چې دلته دغه امراض دپاره پکارېږي باید دلته په ښه کیفیت باندې جوړې شي او کارخونې برابرې شي ورته لیدونکو بیا هم هرکلی هیله دی ښه به یاست دلته نو کوچني کوچني ګلالي ماشومان دي او دویم چې دغه باغونو کې کارونه ترسره کوي او دلته مصروف دي دوی سره هم خبرې اترې ترسره کوو څنګ ته مې یو ګلالی ولاړ دی نو ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو ګلالي ښه جوړې خیر یې الحمدلله ښه خوشحاله شي نوم دې څه دی مامریز مامریزه خاني که نه خاني ښه خاني ډېر خاني که لږ خاني لږه ښه خوشحاله شي مننه فارم مو خپل دی که نه دلته په کاریګرۍ باندې کار کوي موږ همداسې راغلي کار ځل پیاده کړو کله چالان شي وایي چلو سوزکې شیبار کړو خټکونه بس ښه ده دا کور ساتل کېږي څو روپۍ درکوي دلته درته چې ټوله ورځ تاو شي کار وکړي دمه پکې ونه کړي دا 200 لای راسي ښه 200 روپۍ ګټې دلته نو مکتب وایي که نه وایي نه مکتب نه پاتې دي ولې مکتب نه وایي نو مزدورۍ څوک نشته دي والد صاحب شته دی پلار دې شته دی پلار مې خوار زړه تکلیف لري او نور وروڼه دې نشته دی مشران ورور مې شته دی هغه م جاټکا په راځي او همدلته د بټي کوټ هستی او ورور دې تا وویل تکلیف لري هغه چې کار مار کوي که نه کوي هغه هم کله کله کار ځال پیدا کړي کله نه ښه دلته چې کار کوي نیمه ورځ کار کوي که ټوله ورځ دلته مصروفه دي کار کوي کله نیمه شي کله همداسې خوشي ورځ لاړه شي او کله ښه وي بېکار ټوله ورځ وي خوشحاله شي مننه کور ودان خدای دې ښه لره لیدونکو تاسې د دې ماشوم هغه غرې نیولې خبرې واورېدلې کوم چې دلته دی په دې خپل واړه ځان او په دغه
خام ځان باندې او په دې وړو ګوتو باندې دلته کار ترسره کوي او د ورځې 1.5 علاوه تر 200 افغانیو پورې ګټي او د خپل ژوند هغه چارې پرې مخته وړي. نو وطن کې دغسې غربت بلا زیات دی خو ښه خبره بیا دا ده چې وطن کې الحمدلله دغسې بیا فارمونه شته دي او دغسې کار روزګار پیدا کیږي او یو کس ته پکې د هغه 1.5 روپو د ترلاسه کولو زمینه مساعده شوې او مساعدېږي. لیدونکو بیا هم سلام هله د ښه به یاست. دلته نو دغه فارم کې موجود یو او دلته یو کاکا چې دی بیا نو هغه اسلحه ورسره ده. هغه اسلحه کوم چې د دوایانو لپاره استعمالیږي معنا پمپ دا څه چې د په تن او د په شا باندې دي نو د خټکیو درملنه له همدغې لارې ترسره کوي. د خټکیو درملنه له همدغې لارې ترسره کوي. نو کاکا سره به هم خبرې اترې ترسره کړو. کاکا ښه انشاءالله. السلام علیکم سال جوړ خیر وسی. علیکم السلام. مننه خوشحاله شي. نوم که درنو لیدونکو ته واخلي. نوم مې ګلاب خان دی د بټکوټ ولسوالۍ د سی پی او د کتر کلي اوسېدونکی یم. ښه خوشحاله شي ډېره مننه. دلته مسؤلیت دې څه دی دې فارم کې؟ خو مې مزدوري کوم دیاړي مار یم. ښه دیاړي کوئ؟ څو روپۍ ورځ درکوي؟ 200 ټوله ورځ هم دلته یې؟ مازدیګر پورې وم. ښه بیا د شپې کور ته ځئ؟ کور ته ځم. ښه دلته تا ویل چې دیاړي کوم مثلا دیاړي خاصم کوي دلته کار روزګار کوي پیسې درکوي بیا دلته د مسؤلیت شي دی اوس شاته دغه پمپ اچولی دی دوایانې شیندي دلته به د خټکیو باندې که نه خټکي راټولې موټرې بارې څه ورسره کوي؟ دلته خوار کار کوو. اوس بالاخره دوا شیندم بیا څوک شکر راغلی بیا خټکي کوو بیا اوبه سو بار بیا ته ګاډۍ بار او تلوي لکه کوم کار ته ضرورت پیدا شو هغه ته بیا وځو. دلته یوازې ته کاریګري که نه نور کاریګر هم دلته شته دی فارم کې؟ دغه 3 کسه چې دا پکې پاخه مزدوران یو لکه د اول سنه شروع شي د باغ د سر نه تر اوسه پورې پکې کنه خو بیا داسې وخت راځي چې 10 کسان 15 کسان 6 کسان دا کېږي چې شوکه کېږي بیا لکه څوک شکي څوک چلی څوک تلی څوک موټر باري نو کې بیا مزدوران ډېر لګي. څومره وخت وشو چې همدې فارم کې هم د دوی سره کار روزګار کوي؟ یاره دا کې تقریبا روزانه دې مطلب یې روزي مې کار نو سره کړی او روزانه دې مطلب یې تقریبا 4 میاشتې برابرېږي ان شاء الله. خوشحاله کار کې بس ولی الحمدلله شکر دی وساتم کې تیر دی خوشحاله شي. من بچیان شته دی؟ الحمدلله شکر دی بچیان خو مې شته دی او بچیان شکر دی ون زامن مې دي خو لکه واړه دي او کار روزګار څوک نشته دی؟ کار روزګار مې شته دی یو چې دی هغه په مدرسې کې سبق ویم ډېر ښه او بل چې د لګي ډېر کې خیر باندې ما غوندي بس یو ځبل ځای ګرځي کار کول پکار دي مت پکار دي او نور چې غواړي دي بس کور کې دي. خو خدای مهربانه دی بس ته ته هڅه کوه او په بچیانو باندې تعلیمونه تر سره کړه ان شاء الله لګیو بس هم دغه لپاره لزري کوو. خو خوشاله شې ډېره مننه. دا چې اوس دوی دلته شیندي دا خټکی امراض کوي که نه کوي؟ ولې نه کوي دا خو دې هم د دې لپاره چې بس د خټکي د مرزونه به شي د رقم مشتي اوس په هغه د خاطر شو دا مش راځي د خټکي باندې کینی سوري کوي هغه بس بیا بخون خټکي رسېږي دا کې ته پر د دوام شوند چې مش مرده شي ختم شي خټکي د بچ هغه مت چې کله کینی په دغه باندې خټکي سوري شي هم دسي د کار اولويږي بیا د استفادې ورني خو ساکي خو خصاص بس به ګزار ختم شي د خاطر د دوا چې هغه مش مرده شي او د خټکي بچ مرز دا خټکي چې مثلا د کم وخت نه رسیدلې دي او تر کوم وخت پورې چې دی بس همدغه دوایانې به شیندي او دا کار وکوي؟ دوایانې شیندي بس ما زیاتره کار چې دوایانې شیندل دي و دا پرون دغه سره شروع کوم هغه سره ته وزم چلته وزم د کې 2 ورځې بیا وته بیا د سره شروع کوم بس دې زیاتره کار چې دوا ده. ښه مننه. د خټکیو نور څومره کار به پاتې څومره سیزن پاتې دی؟ خټکي به وخت راځي د خو لکه د باغ وس ګو مرز وکړ سو ټول راوت شو تقریبا میاش وخت نورم شته دي او خمیاش نورم د خټکی ان شاء الله میاش په نور مې خیر حاصل کیو چې مرزونه کی. ډیره مننه خوشاله شي. وروستیو کې څه وینا څه پیغام لري مهرباني؟ بس پیغام خو ټول خلکو ته دغه چې بس سره خپل خواري غریبي دي کې سره خوش دي مګرځي او بس خپل همت دی کې خپل بچو ته نه پکې دی خپل بچی ته تعلیم ته وسوي تعلیمونه په خیر باندې وکي او د خپل ملک په خپل عزت کو باندې کو. ډیره مننه خوشاله شي. کور خیر وس کاکا. لیدونکو ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم چې موږ سره تاسو دغه خبرونه چې تاسو ته مو بټکوټ ولسوالۍ او بیا د خټکیو په دې فارمونو کې دا خبرونه برابر کړي او چمتو کړي و. دلته ل کاریګرو همدارنګه
د مسؤل شخص سره د چا چې دغه فارم و هغه سره مو خبرې اترې ترسره کړلې او په ټول کې خپرونه مو درته دلته برابره کړله تاسې موږ سره دا خپرونه له فایل نه تر پایه ولیدله وکتله نو یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه قاضي محمد راشد ستاسې ملتیا کوم موږ ته اجازه راکوئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله